په پیل کې د خبرونو سرټکي. په کندهار ولایت کې د 201 کډوالو کورنیو لپاره د استوګنې د جوړېدو چارې پیلېدل. د خوست هوایي ډګر څخه جدې ته د کام ایار مستقیم الوتنې او د صهیونیست رژیم د نسکورولو لپاره د لبنان د حزب الله د نوي مشر ژمنه. د پاک الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د لړم میاشتې 24مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د اعلی قدر امیر المؤمنین د حکم له مخې د کندهار په دامان ولسوالۍ کې 201 کډوالو کورنیو ته د 12.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوه ښارګوټي جوړولو چارې پیل شوي. د دې وزارت په وینا دغه ښارګوټي پر 860 جریبه ځمکه د دې ولایت د کرنې او کور او ښار ریاستونو په ګډه همکاري جوړیږي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې د تیره ورځ د کام ایار هوایي شرکت له خوست نړیوال هوایي ډګر څخه د سعودي عربستان جدې ته ښار ته الوتنې پیل کړي. د دغه وزارت په وینا له دې وروسته به اونۍ کې یو ځل دې هوایي ډګر څخه جدې ته یوه الوتنه ترسره شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي د فرانسې دولت په افغانستان کې د دې سازمان د پروګرامونو پلي کولو په موخه 3 میلیونه یورو مرسته کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا دا مرسته په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د تغذیې پروګرام پیاوړتیا لپاره ولګول شي. مننه چې راسره یاست. دا هم وروستی خبر. د لبنان خبري اژانس خبر ورکړی چې د حسن نصر الله پر ځای د حزب الله نوی ټاکل شوی مشر نعیم قاسم له خپلو ملاتړو سره د صهیونیستي رژیم د ماتولو ژمنه کړې. نوموړي ویلي چې دوی بریالي شوي چې د حاکمیت او ازادي ترلاسه کولو لپاره به دښمن ته ماته ورکړي. قاسم دغه راز د اسرائیلو پر وړاندې جګړه کې د قرباني شویو سرتیرو د صداقت او اخلاص ستاینه کړې ده. قدرمنو لیدونکو مننه کوم چې تر پایه راسره مل واست. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې په ځانګړې توګه مستندونه او راپورونه د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت. اغوښې چارې.